نو ښځه هغه ښځه چې ته ورته وګورې او څه شي خوشحاله شي، زړه دې باغ باغ شي، ښایسته ښایسته خبرې، ځان یې سنبال کړی، خوشبویي لګولي، ته کور ته ورننوځې کوټ دې نه والي، ټوپۍ دې نه والي، جوراب یې ځای لرې کړي، ډوډۍ دله راوړي، بل شی دله راوړم، چای دله څنګه پوخ کړم، او پکې داسې تپوسونه دې نه کوي. ها دا د هغه خبرې نه دي، دا خو زه ګوره حقیقت بیانوم چې ښځه دې ته وایي ژوند داسې خلکو تېر کړو. او بعض هغه دي غریبانان چې سهار او ماښام د هغوی په کور کې درز او ګپه درز او ګپه، کنځلې او جګړې او وهل ټکول او طبیعت ده او یو هغه ده او دې ده، د دوی دا ژوند ډېر تنګ وي. او د کور دا مسلې نه دي، دا ګوره سړی لیونی کوي، سم خیال دی. بهر دا مسلې ګوره سړی نه ګډوډ کوي، خو د کور دا مسلې سړی خرابوي. نو چې ښځه داسې چې ته ورته وګورې خوشحاله شي.